ډوډۍ بس بسم الله شیطان بس یا خوراک حاجت الشنوایی او بل خبره نقل کړې ده وې داسې یو دو شیطانان د بزرګ سره ملو شو کتاب حواله درکوم نه چوز درکوم نو اسما باندې خو جبرائیل علیه السلام بیگانه دی راغلی وای راغلی دی کوم څه چې زوی چې جبرائیل علیه السلام راتوي د لوح محفوظ نه راتوي خو شاته مې کتابونه پراته دي او د کتاب حواله دل درکم چې د کتاب حواله درکم نو مې راتوي خو خبره ده ما بس لاړه نو د پښتو خبره ما سر تور شو لکه اوس خو دا نشم ویلی چې بس بیګا جبرائیل علیه السلام راغلی ما ته وی چې مفتی صاحب لوح محفوظ کې دا خبره ده زما خو بس دغه د کتاب حواله ده او د کتاب حواله بدل درکوم اوس انګار جاڼې لوار جاڼې ارنګار جاڼې لوار جاڼې نه مراد دی صاحب الكتاب جاڼې او کتاب جاڼې او واقعیا جاڼې زما د دې سره سکار راغلی چې به سر تر څو چې حاشیه شنوایی تا ولی په پټو شاشیه شنوایی تا ولی دا شیطان چې کله خبرې کولې د دې بزرګ چې د شیطانانو سره خبرې کول تاته ولی ریکارډ نه کاو دا موریدلی ریکا او د بزرګ چې کله د شیطان سره خبرې کولې نو تاته ولی په موبایل کې څه شروع نه غستل او چې موبایل کله د بزرګ د شیطان سره خبرې کولې نو تاسو سره ثبوت چې دا خبرې کړې یا خانه دې د میردین جمعه شه ما سره به د دې نور ثبوت خو کتاب دې کتاب مې نه ته وې چې حاشیه شنوایی لیکلي حاشیه شنوایی لیکلي یو مولا صاحب او سم غټ ومدید یو شیطان او سم غټ راغلی او یا شیطان نه سینری غو تر د غټ شیطان دی نری ته وې یا د نری شیطان د غټ ته وې ولې وی دونه غټي دا نری شیطان نری پس باندې نری کیږي وای چې خوراک نه کوي او غټ پس ډایټینګ کوي دا خان په استعمال او غټ پس باندې غټيږي وای چې خوراک کوي چې خوراک کوي نو غټ دی چې خوراک نه کوي نو نری برابر نو دا نری شیطان راولګي دی غټ شیطان ته وای چې یره غټه دا دونه پس باندې غټ شوی یره زکه په دونه پزی باندې غټ شوی ما چې بس یو مولا سره یو قاری شه مولا سره پیر شه سره ما او هغه د نر غیب سم خلاطار کیو بسم الله الرحمن الرحیم نه وای نو چې هغه ډوډۍ خوري او زما سره ډوډۍ خورم نو چې هغه ډوډۍ خوري او زما سره ډوډۍ هغه غټي او زما غټي وی لکه بدبخت نه تاسو څنګه نه شوی وای زه خو د جمعه زه خو د دنیا په شوم شغال پیر صاحب باندې اخته شوی وی ولی وی چې هغه څنګه ډوډۍ شروع کینو بسم الله وی نو چې بسم الله وی نو زه تاسو ګورم ډایټینګ کوم او هغه خوراک نو زه د لوګي نه مړ شوم بسم الله الرحمن الرحیم مولا قاری حافظ صاحب سوی بسم الله وی زه نه شوم خوړې او استاد مولا اخر بسم الله نه وی پته سو لګی چې بسم الله وی نه ان شاء الله په خوراک کې الله تعالی خیر